بسم الله الرحمن الرحیم. زه سفیر ګل د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډنګرګړ سره تعلقات لرم. د میش کلي ته ډېر تلفات وشتي دي. غون په اجتماعي ټوټال اوته څلوېښت نفره میش شهیدون ورکړي دي او د میش د کورنۍ نه 2 زخمیون دي، شهیدون نشته. او زه چرغلای د کلي د مرستې لپاره راغلی 2 مې خپل زخمیون وړي دي او 6 کسان مې نیر د خپل د کلي کسان وړي دي. د مرستې لپاره حال روغی او څوک یې ټپیون یوړل غزني ته او ځینې کوبل ته یې راکړل، د ورګون ولغا ته یې وړل ولسوالۍ ته. او میش خپله ولسوالي هسپتال نه لري، سکول نه لري، روډ نه لري. او زه په خپل کور کې وم چې زلزله راغله، ما ویل که ما یو کور ما باندې رانګ شوی دی. چې کله مې پوښتنه وکړه چې ناغونډ کلي دغه حال دی، هغه ما باندې یو ویشه تیر دغه د ما په سر باندې پاتې شو، زه لاندې ژوندی پاتې شو. موږ مرستې په غوښتنه وکړه چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ټاړنګه دو. چې کله بهار ووتل ټول کلي دغه حال و. نام وروره مولوي محمد افضل دی، ولسوالي ګیان. زه د خپله هم مجروح یم، زخمي یم، دلته هم لګېدلی یم، ډبره راباندې لګېدلې ده، په دې پښه باندې هم راباندې لګېدلې ده او په ښه باندې هم راباندې لګېدلې ده. خو بیا الحمدلله د الله پاک په توفیق شامل حال وایي ما سره، شکر ده. زه اوچت شوی یم. 1:00 د پاسه 1 بجې باندې زلزله وشوه. اوله باندې ډېره ارام باندې وه، دویمه کرت باندې ډېره تیزه وه، ډېره سلو وه. حتی زما خپل کور دا هم د منځه تللی دی، مکمل کور مې. زموږ وروره زموږ ځای ته هغه ځای ته یقینا جزونه راځي، مساعده او کمک هم راځي، خو اوسه پورې شاید توضیح شوی نه دی، توضیح نه دی تر اوسه پورې. خو بس نمونه لیستونه لیکل شوي دي. نن ما خپله لیست هم ورکړی دی. دلته خو الحمدلله رغه راونه دو مریضونو ته د مریضونو صاحب داسې وښیه چې کړي دو. خو دا زنانه ته د مریضون دي دته داسې مو وښیه چې دلته 2-3 مریضون دي، 8 زره چاته 9 زره پیدا مرسته شوي دو.